سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او ځان تازه او نوي پیښونه خبر کړئ. د بېنډۍ زیانونه: بېنډۍ، بامیه او یا هم لیړوګان د ګټورو سبو په ډله کې شمیرل کیږي. بېنډۍ د بي، سي او ای ویټامینونو غوره سرچینه ده. همدارنګه بېنډۍ په پریمانه کچه منګنیز، کوبالت، کلسیم، فسفر، پوتاشیم او فایبر لري. بېنډۍ روغتیا ته ډېره ګټه لري او هر انسان ارومرو باید په خپلو خوړو کې بېنډۍ ته ځانګړی ځای ورکړي. بېنډۍ د پریمانه ګټو ترڅنګ ځینې زیانونه هم لري چې غواړو په نننۍ لیکنه کې در وپېژنو. لیکنه تر پایه ولولئ او د بېنډۍ په زیانونو ځان پوه کړئ. لومړی، د بېنډۍ ډېر خوړل کیدای شي د هاضمې په سیستم کې ستونزې رامنځته کړي او د کانګو یا استفراغ لامل شي. دویم، بېنډۍ د پوتاشیم لوړه کچه لري او په بدن کې د پوتاشیم د ډېرې کچې شتون پښتورګو ته زیان رسوي. له همدې امله هغه کسان چې د بډوډۍ ناروغي لري باید بېنډۍ له خوراک څخه ډډه وکړي. دریم، بېنډۍ ګرم سابه دي او د بېنډۍ خوړل د بدن د خولو لامل کیږي. که چیرې غواړئ چې بدن مو ډېرې خولې ونه کړي نو په لږ کچه په خپلو خوړو کې له بېنډۍ څخه ګټه پورته کړئ. څلورم، هغه کسان چې ټپي وي باید د بېنډۍ له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه چې بېنډۍ ټپ تازه ساتي او نه پرېږدي چې ټپ په اسانۍ سره ورغېږي. دا لیکنې په وروستنیو کرښو کې باید یادونه وکړو چې بېنډۍ په شمېره ښه او ګټورې ځانګړنې لري. پورتني یاد شوي زیانونه یوازې په ځینې حساسو حالاتو کې د انسان روغتیا ته ضرر رسوي. نو که چیرې پورتني ستونزې نه لرئ نو کولی شئ په پریمانه کچه بېنډۍ وخورئ او له خوړلو څخه یې خوند واخلئ. دا و د نننۍ راپور. د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. مننه.